اوس تاسو کولی شئ چې د هر اے آی ماډل پرو ورژن په وړیا ډول ترلاسه کړئ بغیر د انسټالیشن او بې د کوم سبسکرپشن څخه. طریقه او معلومات در کوم خو له هغې څخه وړاندې که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نه وي هره معلوماتي ویډیو در تاسې حتمي در ورسیږي. پر ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، هغه اپلیکیشن چې موږ تاسو زیات ورڅخه استفاده کوو هغه چټ جی پی ټي، جیمینای او همدارنګه ګوګل علامه ده. پر دې ویډیو کې تاسو د همدې د پرو ورژن د فری ترلاسه کولو طریقه درښایم. د دې ورژنونو دپاره موږ د ډک اے آی ویب سایټ څخه استفاده کوو. نوره طریقه راځو د موبایل په سکرین تاسو ته درښایم. همدې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کئ. په پورته سرچ یا لټون برخه کې تاسو ولیکئ ډک اے آی. ګرانو ملګرو، دا لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. د لیکلو وروسته په دې لومړني نمبر ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. دغه ډول یو صفحه به ستاسو مخ ته راخلاصه شي. ملګرو، تاسو لیدلی سئ دوی په روښانه ډول لیکلي say hello to duck AI فری چټ او همدارنګه نو اکاونټ ریکوایرمنټ. کولی سئ چټ جی پی ټي پرو او همدارنګه کلاود اے آی، مستر اے آی او همدارنګه ګوګل علامه اے آی ماډلونه په فری ډول ترلاسه کړئ. په اګري باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. نه ایمیل ادرس ته اړتیا شته، نه هم سبسکرپشن ته. کولی سئ دا اے آی ماډلونه په وړیا ډول وکاروئ. اوس راځو، تاسو په دې پورته آپشن باندې کلیک واخلئ. دا د چټ جی پی ټي پرو ورژن ده. کولی سئ تصویر، ویب سرچ او همدارنګه جنرال انفارمیشن ترې ترلاسه کړئ. دا بیا چټ جی پی ټي نور اړوند کومې ورژنې چې دي دا پکې شتون لري. هر یو چې تاسو غواړئ استفاده یې کړئ همغه کلیک کئ. نو دلته اکاونټ اتومات ډول باندې چینج کیږي. همدارنګه ګوګل علامه ته که چیرې تاسې راشئ نو دلته هم اړوند اپشنې پکې شتون لري. کله چې تاسو اکاونټ باندې کلیک واخلئ تاسو لیدلی سئ یا د اکاونټ موږ سره چینج شو. که څه هم ایمیل ادرس ته اړتیا نه لري بلکې په اتومات ډول باندې کار کوي. لاندې سیټینګ برخې ته راځو. کولی سئ دې کې تاسو خپل معلومات ورکړئ چې تاسو دغه اپلیکیشن لکه تاسو چټ جی پی ټي پرو ته یو نوم ورکئ، همدارنګه ګوګل علامه ته بیل نوم ورکولی سئ. سیټینګ کې تاسو په خپل هم برابرولی سئ. د دې سربیره تاسو کولی سئ په نیو چټ باندې کلیک واخلئ، یو نوی سرلیک خپل ځان دپاره جوړ کړئ. که چیرې سیټینګ برخې ته راسو کولی سئ د لایټ ورژن څخه ډارک موډ ته بدلولی سئ. دا د همدې ویب سایټ اړوند ځینې معلومات او ځینې د سیټینګ اپشن شتون درلوده چې تاسو ته ما وښودل. د دې سربیره تاسو کولی سئ که یو تصویر جوړوئ نو تاسو جیمینای انتخاب کړئ پر همدې ویب سایټ کې، او که چیرې معلومات ترلاسه کول غواړئ نو د ګوګل او همدارنګه د چټ جی پی ټي پرو ورژن څخه استفاده کولی سئ. تاسو سمپلی په یاد اکاونټ باندې کلیک واخلئ. دلته په خپله چینج راځي په دې برخه کې. زه راځم په ګوګل علامه اپلیکیشن باندې کلیک اخلم. تاسو لیدلی سئ زموږ اکاونټ په دې برخه کې تبدیل سو. دا هر څه په اتومات ډول کار کوي. کولی سئ پر یو وخت کې 2 یا 3 اکاونټونه استفاده کړئ بغیر د لیمیټیشن او بغیر د سبسکرپشن څخه. دا هغه طریقه ده چې زه په خپله هم کاروم او اوس دا ویب سایټ نوی جوړ شوی ده. که چیرې تاسې یو یوټیوبر یاست یا هم فریلانسر کولی سئ له دغې اے آی ماډلونو څخه ډیره سالمه استفاده وکړئ. که چیرې تاسې غواړئ چې په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته در وښایم چې څرنګه کولی سو د اے آی په مرسته یو غوره او کلیکیبل تمنیل جوړ کړو نو د اړوند ویډیو غوښتنه وکړئ. که چیرې زیات کامنټس راغله نو انشاءالله زه به تاسو ته ویډیو وړاندې کړم. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.